د علیپور له وروستیو حرکاتو داسې ښکاري چې هغه د خپل ځواک حلقه دومره لویه کړې چې عملاً یې له حکومت سره نظامي جبهه نیولې ده. علیپور ته منسوب جنګیالي هلته د امنیتي ځواکونو د فعالیت او رسمي دندو په وړاندې درېدلي چې د دواړو خواو ترمنځ څو ساعته جګړه رامنځته شوې ده. دغه تصویرونه د علیپور د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو دي چې تېره ورځ جګړه کې وژل شوي دي. امنیت شورا د ډګر جنرال عبادالله عباد په مشرۍ سیمې ته د یو پلاوي د تللو خبر ورکړ، خو اوس پلاوی د نامعلوم دلیل له مخې بهسود ته نه دی تللی او امنیت شورا په خپله پاڼه خپره کړې اعلامیه بیرته لرې کړې ده. د امنیت شورا په اعلامیه کې او د وردګو د والي خبرو کې یوازې دا یوه پیښه بلل شوې او وژل شوي کسان شهیدان بلل شوي، خو د علیپور نوم یې نه دی یاد کړی. پیښې طبعا خسارات هم لرله. د دې لپاره یو هیئت تعیین شوی دی ترڅو د دغې موضوع جزئیات او ټول معلومات یو گزارش په توګه ولیکي. انشاءالله تر دغه گزارش وروسته به جزئیات ستاسو په اختیار کې درکول کیږي. علیپور له لومړي سره مرکزي حکومت ته مجرم و چې کابو 2 کاله وړاندې کابل کې ونیول شو، خو بیرته د سرور دانش په ضمانت خوشی شو. او سرور دانش هم د علیپور د فعالیت په وړاندې چوپ دی. د بغاوت کې د حکومت چلنجوي دا واقعیتونه باید وڅېړل شي او که رښتیا وي باید دی ونیول شي او باید مجازات شي او بیا باید خوشي نه شي. او دا چې خوشي شوی دی، چا چې خوشي کړی دی، چا چې ضمانت کړی دی، هغه د اصولو د مخې هغه مکلفیت لري چې حاضر کړي محکمې ته یې وسپاري او کنه بیا دوی په وړاندې باید ګامونه واخیستل شي. د معلوماتو له مخې علیپور دا مهال په زرګونه وسلوال لري چې له وردګو بهر په غور بامیانو کې هم فعالیت کوي. خو پوښتنه دا ده چې علیپور ته پیسې او امکانات څوک ورکوي؟ علیپور سره د دوی ډیره ژوره خواخوږي ده، لکه ښکاري چې نه یوازې دویم معاون دی، لکن د ولسي جرګې وکیلان او متقاعدین پخواني او اوسني ټول ولاړ دي. دا عیناً یوه قومي جبهه ده. نو د دې تر شا د سیمې هیوادونو په خاصه طور د ایران لاس هم شته. د شننو پر بنیاد امکان لري چې علیپور د فاطمیون د ډلې مشري هم په غاړه ولري، خو دا موضوع لا هم روښانه نه ده. بلخوا په کابل کې د هزاره قومي او شمېر کسان د علیپور په ملاتړ غونډه کړې.